دلته خو داسې خبرې دي. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب څنګه یې؟ خیر خیر ته گزارش خیر تاسو شکر ده الحمدلله. ستاسو خواته ډېر چنګ و پنګ ده. ستا سره دی ما سره نه دی تاسو ډېر زیات ما ستا خواته ده زما خواته نه ما خواته تلویزیون بند مې کړ. وعلیکم السلام. ستړي مشئ. نو والله نه مې خوا تلویزیون شته او نه مې دغه شته. دا ګوشکي دې ته وکړه یو ځل. اوس صحیح شو. اوس د اواز اوس چنګاره غلی شو لږ شو. څه خبرې دي؟ کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ خیر دی خو ستا اواز ما ته ډبلیږي تا سره خواته ډېر شور دی. خیر لایف کې نه ډبلیږي. تا ته به ډبلیږي پروا نه کوې. لایف کې نه ډبلیږي. صحیح شو زړګي داسې چله چې ما په واسطه سره خبرې شوې وي او ډېر ښکلي کامنټس وي افغانانو هم کړي. څوک به خوشحاله څوک به خفه و. ته بېرته زر ته زنګ وهم مشره. مشره خفه یم درنه. ولې رانه خفه یې؟ موضوع 007 دی. وطنیاره خراب دی. اوس څنګه شو زما اواز؟ اوس څنګه شو زما غږ راځي؟ اوس غږ صحیح شو که خراب ده؟ اوسم غږ صحیح ده که خراب؟ خدای مو بیخ شین که خو یو څه خو ووایه که نه. Love you too. ډاکټر فوزیه خبره وایي څنګه شوه؟ ډاکټر فوزیه خبره خو تاسو سره پاتې ده. تاسو یې حله کړئ که نه مسله. ما خپل کار شروع کړی ده. تاسو لګیا یاستئ. سلامونه کتغ مې معلوم نه سوځي. ښه دا مسله کومه خواته روانه ده؟ موضوع څنګه چل شوه؟ څه شی ګرم دي نن سبا؟ خبرې چې ګرم دي. ودرېږه چې زه مې هغه واغوندم راسم. ګیره مې جوړه نه وای. ده په خیال ده په خاطر باندې مال چې لږ ځرې پټې مخه ده. دا ګیره مې جوړه نه وه. لږ ببره سوې غوندې ده که نه سړی بیا بې سلیقې غوندې ښکاري. زما زړګی زما ځان زما یار زما ملګری ولسکشر ډېره مننه ورور. نبي ساخیل صاحب ډېره مننه.
کال می برو رحیمي صاحب راغلم رحیمي صاحب ډېر ښایسته هغه کوي چې نوم ده ډېره ښایسته زمزمه کوي ما ته کال وکړه رحیمي صاحب تا ته مې زنګ والی انتظار خو ګاڼه ویلي سلامونه وروره وعلیکم السلام ما ته کال وکړه رحیمي صاحب ته رانغلی ودرېږه ده ما ته کال وکړه والا ته زنګ ووهمه سلامونه څنګه یې مشره شکر ده تاسو ښه یې صحت مو ښه ده خیراتي ده څنګه چل ده زنګ وهمه یو یم نه وکې کوئ د انټرنیټ کومه مسله ده نه پوهېږم څه شی مسله ده رحیمي صاحب تا ته اوس دغه د زنګ سلام سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې قربان څو بجې دي میرویس جانه ستړی مه شې حکمت خانه وعلیکم السلام څنګه یې قربان ښه یې جوړ په خیر شکر الحمدلله ښه دې وکړو که نه څه موضوع چې ګرمه ده نن سبا فیسبوک کې بس دغه کال درته کوم سیف خان صاحب کال درته کوم هغه ده ما 007 موضوع ډېره ګرمه ده ډېره ستاسو نیټ ضعیف ده او راځم بیرته مشر ته څه شو سیف خان مشر ته زما سلامونه قبول کړه انتظار خو ګاڼیوال صاحب وعلیکم سلام رور وعلیکم سلام سلام علیکم رور بیا ستړی مه شئ مهرباني چې ډېره مننه ما وی چې یو لس منټه مخکې دې کال کړی وی نو دوه مونږه پاکستانیانو او 14 افغانانو زموږ د ښکلي بنډارو د پروګرامو صحیح خبره په هغې کې ستا د یوټیوب باندې زموږ ډېر زیات بحث وشو چا پې ښه ویل چا پې بد ویله خو البته دا یو خبره کېدله چې د کوم خدمت شروع دی چې ولسمشر یا ولسکشر الکوزی صاحب یا زیشان یا د نور ملګري دا د کوم قوم خدمت کوي لکه دا د کوم قوم لپاره لکه تربیت کې لکه زما د بچي دپاره کوم تربیت کوي لکه موږ سره یو درې ماشومان هم ناست وو هغوی ویل چې که اوس دی اوس دا سوال مطرح کې یعنی د موږ د لایف نه یا زموږ دغه چې راځو د فیسبوک سوشل میډیا ته ستاسو بچیان به ترې کوم پند اخلي صحیح ده او دا سوال چې تاسو لکه موږ سره درې بچي ناست وو که نه نو هغوی که اوس دي کې زیشان راغلی یا الکوزی صاحب راغی یا قاریسا صاحب راغی یا بل تاسو ډاکټر فوزیه ولیدله چې قرآن کریم یې وسوځاو که نه تاسو خو ولیدله هغه ویډیو ولیدله جی ګوره ډاکټره فوزیه چا دې کار ته مجبوره کړه چې قرآن یې وسوځاو مسلمانانو آفرین ګوره ډاکټره فوزیه
هغه شخص ته ګوره زه طرفداري نه کوم، زه ورسره کم کار نه لرم، کم بل شی نه هېڅ شی نه. یو ځل به ما ورسره خبرې کړي، ما ته به یې زنګ وهلی، ما به ورته د یو پښتنې په حیث باندې که هغه د لر ده که د بر دی، د پښتنې په حیث باندې زه څه کوم چې هغه رقمدار رقم ځان ته ده که نه، ما ورته د یو پښتنې په حیث باندې احترام کړی، احترام مې ورته کړی. یو ځل ورسره په لایف کې راغلم، ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي په هکله مو خبرې کولې، د سوالو ته جواب نه سو راکولی. ما ورته ویلې مال ته ساده یې، بعضې په وخت کې به مې ویلې مال دا ډاکټره فوزیه چې دا د اعصابو تکلیف لري، خپله ډاکټره نه ده. زمونږ مسلمانانو ګوره خپلوان یې مړه شوي په هغې کې چې ځانمرګی شوی و، دغه په هوټل کې ځانمرګی شوی، په دې کې خپلوان مړه شوي دي. ښځه یې لیدلې هلته بېګونه یې انډیواله دورو لاندې اچولې، هغه هم دورې نه چې یو نفر راسي دوره پرې ووهي که نه، خو دا ځه چې کې ګیره کړې ده د هغې لختې، هغه ویډیو یې ورته لیږلې. کور کې به هم څه غم و فساد وي، څه د مېړه غم وي، څه د بچی کوي که نه وي، چې لایف ته راسي لږ د طالب یا د لږ د زورواکي نه یا ووایي چې خدای ته وګورئ موږ نور ژوند ته پرېږدئ، موږ دا ژوند ډېر موږ ژوند ورک کړی ده، موږ ژوند ته پرېږدئ، غږ وکړئ چغه وباسي که نه. ښځه ده دلته قاري د قرآن حافظ چې د هغې په زړه کې قرآن پروت ده، هغه وایي چې هی سپیانو ته دې دا ورکړه، امریکایانو ته دې دا ورکړه، موږ ته به دې دا راکړی و. ته دومره بې حیثیته شوی یې چې ته ښځې ته مخامخ وایې چې ما ته به دې راکړی و، سپیانو ته به دې نه ورکړه. ته داسې دغه ښځه چې څومره بې حیا، دا ښځه څومره بې حیا، که تاسې د اسلام د دین د ایمان ټیکهداران ځان بلئ، مهرباني وکوئ ښې لارې ته یې غوره کړئ، اخلاق ورسره وکوئ، مینه ورسره وکوئ، رویه ورسره وکوئ، چې هغه د پیغمبر علیه السلام چې کله دا ښځې به پرې خځلې شیندلې او دا به ته بېرته به یې کالي بدلولو راتله خره ویې یې کوله. بله ورځ هماغه ښځه مریضه شوې وه، صحابو نه یې پوښتنه کړې چې دا ښځه نه ښکاري په ما څوک خځلې نه اچوي؟ وی هغه یې پیغمبر د خدای، هغه مریضه ده، هغه مریضه ده. وی اله مانځه نه سبی مانځه نه بعد یاران یې ورسره تللي دي پیغمبر علیه السلام د ښځې پوښتنې ته. ښځې ورته وایي چې ته همغه محمد یې؟ دا ورته وایي چې همغه محمد یې. ما چې در باندې خځلې شیندلې ته همغه محمد یې؟ وایي ها. وی ته څنګه انسان یې چې ته هر وخت تللی بیا به دې بېرته کالي بدلول، ما در باندې خځلې شیندلې، کالي دې چټلېدل، او تا ما ته اوف پورې ونه ویلې، همدا به دې ویلې چې خدای پاکه ته هدایت ورته وکړې، په قدونه به دې ویلې. او اوس زما پوښتنې ته راغلی، وایي ایمانداري دی بد کار دی، هغه د هر شی ځان ته هغه چې تا کړي ته به یې کوې. خو زه نن د یو مریض پوښتنې ته راغلی، زه ستا ایمان سره زه ستا چیز سره کار نه لرم، زه د یو مریض پوښتنې ته راغلم، د همسایه په حیث، د مریض په حیث. خدای جل جلاله که څوک چېرته مریض پوښتنې ته لاړ شي نو ما به هلته ومومي، یعنې ما به هلته پیدا کړي. مریض دومره ثواب لري. نو زه د یو مریض پوښتنې ته وایي بېشکه چې امین یې، بېشکه چې صدیق یې، بېشکه چې د اسلام ریښتونی پیغمبر ته یې، ما ته وایه کلمه زه کلمه زده کوم. دقه شی اخلاق یو ښځې سره وکوئ چې دا ښځه دې ته مجبوره نه شي چې واخلې هماغه قرآن چې ستا په زړه کې هم پروت د خلکو سره هم د ورته کنځلو نه کوي، یې ونه سوځوي یا چې هر کار یې وکړو خو دا موږ خلکو پرې وکړو. راځم اصلي مطلب ته. موږ د سوشل میډیا کې دا خلکو دې حد ته رسولي چې نور زموږ خولې نه پوچې وځي، یعنې د فوزیه کار یې په موږ باندې هم کړی ده. د فوزیه کار د پیغمبر سره دغې نه بیا مخالفت شروع کړه. دا خو صحیح خبره ده، هغې نه ما مخالفت شروع کړی، ما خو صحیح ده مخالفت مې شروع کړی، خو اوس دغه خلک چې دي دا مو نه پرېږدي، دا چې کوم په تا باندې خځلې غورځوي او په ما باندې خځلې غورځوي، نو پکار دا چې موږ د پیغمبر سنت ژوندي کړو که نه. کشکې دا خو بېشکه حقیقت خبره ده، کشکې موږ ته الکوزی صاحب یو خبره مې واوره،
والله بالله صرف د الله د ذات لا اله الا الله محمد رسول الله زه دا ګڼم چې ته مسلمان زکه مې ته کلمه وویله کپ افغاني مور کې او په افغاني خور کې او په پاکستاني خپل مور کې د دونه فرق نو مسلمان په مذهب نه قربان دشم من کې مم دغه شی دا مې مور دا خور دا پاکستاني چې خاصه غرزي په افغاني باندې نو دا په افغاني نه غرزي دا زما او ستا په منځ کې دغه پښتونولۍ چې کومه مینه د محبت د کمۍ د ختمۍ نفرت جوړي کمۍ 500 کمای پتا کی یو زر کمیانی په ما کې هغه کومو اصلاح وکول کوم نو اوس د مرګرو په دې باندې فیصله وکړه چې موږ په افغانستان کې صلح په پاکستان کې امن پښتون ته یوواله پښتونو کې مینه څنګه پیدا کوو دا خبره دا ګوره مونږ د الله افغانان چې نه راغلي هغه د خیمه چې مونږ د سباله د سیخونو پروګرام کړی او سباله به غوخه راغړو هغه پروګرام په دې راجمه کیو یا ورو رضا زیشان چې کنسل کړي هغه بل ورځ مې ستا ویډیوګان کتل ما د درسلو پیریوي چې ما د کار وکړه تام خوي چې د هیرا منډي الواد دلته شته نګوره هیرا منډي کې خو زمونږ پښتانه نشته د هیرا منډي کې خو خلک معلوم دي پښتانه هلته نشته په هیرا منډي دا نه وې ما هغه خلک چې کوم په هیرا منډي کې دي مسلمانان خو یا په دې باندې دغه فعل چې موږ ورته پیغور ورکو کچیرته تاسو زمونږ دا ولی لایفونه وګورئ چې موږ په اولني لایفونو کې چې کړي موږ کم حد ته رسېدلي زه راسن که زه د ما زړه پړسېږي زه درته چویم ما کې مړې کېږي زه مړ کېږم دا حکومت دولت ما وروره دې نه ګرانه ده قسم وخوره د کوزۍ چې تا شهیدان نه دي ورکړي ولې مو نه دي ورکړي خو زه درته همدا وایم چې موږ وژل کېږو تا شهیدان ورکړي ستا کور ړنګ شوی دی ته د کور نه سخلولی شوي ته مهاجر شوي هغه ګرانه ده که زه تا ته ویم چې واله کوزې سپیه وخره دا ګرانه ده صحیح خبره ده خبر خو دې ګرانه زه خپله خر شوم په دې باندې زه خپل ورور ته سپی ویم زه خپل ورور ته خر ویم وروره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې شي باندې د مشره زما خلاف کاغه د هر ملک چې سره ده چې هغه په حقیقت باندې سترګې پټي ګوره اوس کته یو لګیا دی د پښتنو خدمت کوي وګوره کنه یاره له کوزه ستا خور او ستا خزه دا د پښتنو ډېر ښایسته خدمت دی کنه ګوره نه مونږ دینه زما زوی به سم زده کوي دینه زما ورور به سم زده کوي پاکستاني پښتون به دینه سم زده کوي ستا ورور به دینه نه زده کوي نو اوس دته په دته چې به جواب ورکو کده دا وي افغاني مې ورور دی زما د مور پلار نه پیدا دی زما د نیکه زوی دی که په یورپ کې افغانان ناشته په افغانستان کې افغانان ناشته دا نوم ورته که په پاکستان کې افغانان ناشته دا نوم ورته او که په امریکا کې پاکستاني پښتون ناشته دا نوم ورته ولې ورونو یو بل ته کانسل کوي زما سوال تاسو نه د قوم د چې یو بل مين د خويند کانسل تاسو د اصلاح کارو کوي تاسو د صلح لپاره کارو کوي پښتانه په هر ځای کې په مصیبت باندې دي په مسلو په کوټه کې دي په خور کې دي پاکستان کې دي که په قندوز کې دي که په قندهار کې دي که په جلال آباد کې دي که په پکتیا کې دي دا خو هر ځای کې پښتون ته مسلې دي بل چاته نشته موږ په کانسل باندې نه جدا کوي په کانسل باندې یو بل نه جدا کوي او ولې یو بل کانسل کوي یو بل په بدر دی وای مینا ورکړي اولانه شی اخلاق په دنیا کې اولانه شی مینه د اولانه شی انسانیت چې انسان جوړ شي چې انسان وي نو تاکي په مذهب راشي چې انسان وي نو تاکي په دنیا دا خو عجیب خبره ده زه حیران دي چې دا کته یو توګه د هیرا منډي اولاد یو زما مور خو ستا خور وا زکه زما
چې زما مور خو افغانۍ وه زما پلار خو افغانۍ دی زه خو نیکنین افغانۍ یم بیا د دنیا کرښو جدا کړی یم زه په پاکستان کې اوسېږم ته په افغانستان کې اوسېږي یو په اروپا کې اوسېږي یو په سعودي عرب کې اوسېږي څوک مهاجر شوی دی په ایران کې اوسېږي او کنزل صرف هغه پوښتنه ته کوي نو زه خو حیران دي ته چې د دې کنزلو الکوزای شو زیشان شو قاریسا شو دا نور کوم پښتنو د کوم پښتنو تربیت کوي دغه یو سوال مې دی کدا څوک وی چې موږ باندې تنه دي کنزل مارانو ټاپې لګي وی چې نه دوی ټول کنزل کوي دا خبره غلط ده دا زره دومه په دې باندې زره دومه چې زما د زشان یا زما د پیښور یا د پاکستان نه چې کوم سړی راځي خبرې کوي سوشل میډیا کې فرق لري فرق په دې باندې لري چې زه د یو چیشي لپاره جګ شوی یم دا خبرې کوم د یو څه لپاره جګ شوی یم چې دا خبرې کوم چې خلک ووري چې زه څه وایم د یو څه لپاره جګ شوی یم هدف چې کومې غټې ستونزې دي موږ د غټې ستونزې هغه دنیا ته ښیه په دې جوړ مه ښیه چې په پېښور کې د سیف خان خور چې دا هغه ډمه ده یا د سیف خان مور ډمه ده وګوره زما اصلاح زه به ستا ته یم چې وروره زما ته دا ستونزې ستا اصلاح څنګه کېږي دا خو ګوره په دې خبر د صحیح ده اوس کشکې زمونږ په درد باندې اوس زما ستا ترمنځ باندې دا فاصله چېشته پیدا شوې په دې باندې پیدا شوې چې څلوېښت 45 کاله کېږي نور فکر 45 کاله پوره سو چې په افغانستان کې درګرده د پاکستان دولت خلک وژني درګرده وژني خصوصا پښتانه یې ټارګټ کړي دي وژني زه م چې ګوره زما پښتون وروره چې ته اوسېږي په پاکستان کې پاکستان پښتون ساتلی ده که نن پاکستان کې پښتون نه نن که پاکستان کې پښتون نه دا مودي نه ده مودي خپل بیرغ راوړي په اسلام آباد کې لګوي د پاکستان چې ساتلی پښتنو ساتلی ده او دا د انډیا دولت چې ډارېږي د پاکستان پښتنو نه ډارېږي کنه پنجاب منجاب نه دیغې سترګې نه سوځي هغه ورته معلوم دي اوس زه دا وایم چې زما پښتون وروره چې ته په مغه دولت کې موجود یې خیر که اوس کرښه پیدا شوې ده پیدا شوې جدا شوې اوس جدا یو سره خیر ده خو یو پښتانه یو خیر ده که په تا باندې اوس نن د پاکستان د مرګ ټاپه ولګېدله چې خو بیا مغه پښتانه یو اصل نسب نه بیا ټول افغانان ګوره موږ وژل کېږو موږ ټکول کېږو موږ وهل کېږو او ته چې زه تا ته یم چې ته زه وهل کېږم زه ټکول کېږم ته ما ته وایې چې دا تا انډیا وهي او یا همداسې وهلی خیاره پورې خان دی دلته زما ګیله پیدا کېږي 63 میلیونه پښتانه اوسېږي په پېښور کې پښتونخوا کې 63 میلیونه پښتانه یو سوال په کاتاکوم دی هغې کې لرم درباني لکه ستا په 001 څومره خدمت کړی دی ګوره ته هر مرګ کامنټ ګوره هغه 001 دا تا په یو ښه طریقه کړې وې دا خدمت ګوره افغانستان کې دم شته ګوجر شته نایاب شته غلط په پاکستان کې ډمان شته نایاب شته ګوجر شته بے غیرته چرچیل لپنګم زیات سره متفق شو په افغانستان کې لوسی جنکۍ نشي ګړېدلی په پاکستان کې ګړېږي ستاره زما په سر دا رایه نه ده یو حقیقت ده که ته اوس دا راسره نه منې خو ما تا جوړښت نه راځي زه تا سره هره خبره منم خو زه تا ته وایم چې ما ته د دې یوې خبرې ما له فایده د یوې خبرې چې تا زیشان او کاریسا د پاکستان د افغانستان سره مه مقایسه کوه افغانستان سره هېڅکله مه مقایسه کوه افغانستان یو مقدسه خاوره ده د افغانستان تعداد یو مومن مسلمان خو د پاکستان تعداد یو لندن والا انګریز چې اخر مرته محمد علي جناح لقب ورکړ هغه مسلمان نه و دا د انګلیس یو نو خبره ده چې
زه ټیک شو دا ټول خبرې مې ستا منلې دا د کافر ملک کوم دی د پاکستان دا د کافر د غلط خلکو ملک چې دی تا قاریسا او زیشان کم قوم خدمت کوي او کومه جبه کوي دا غي څومره پیدا راغله لکه څومره پښتانه مینه ورشي دي هغه سره د افغانستان سره مینه زیاته شوې ده زه د قاریسا زه د بل طرفداري نه کوم ورور هغه ځان ته خبرې دی په خپل کې یو ورور تا او زیشان او قاریسا درې وړه یو خبر نه ما نه کوته ما زیشان سره ما مقایسه کوم مشره زیشان تا ته معلوم دی چې هغه د کوم عصب و نسب نه ده او زه به تا ته معلوم نه یم چې زه کوم دی عصب هغه ستا خپله پېښوری دی په پېښور کې اوسېږي زه د پېښور نه یم زیشان یو ډم انسان ده زه ډم نه یم شکرزا لکوزه یم زما تخلص لکوزه ده بارکزی احمدزی لکوزه دا ټول چې دی چکزی او چکزی دا قومونه دي غټ غټ قومونه دي زه چې دلته راځم د یو قوم نمایندګي خبرې کوم نه مثلا دم زشان لکه ستاسو په قوم کې کنسل د بل مور ته جایز دي زما نه دي زمونږ په قوم کې جایز نه دي نه په انسانیت کې جایز دي دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې تا له خوا نه کېږي زه چې وکړم کښېنم درته همدغه شی درته وایم چې راځه نو تې ماته کوه ښه بروره ما سره خو نه په دې معنا نه ورکړي دا په دې معنا نه ورکړي ته مانه دا سوال کوې زه سوال دی چې تا افغانان ما نه مې خپلو ماشومانو ته دې حده مینه زده کړې ده چې نن تا به دغه زمونږ دغه ازادۍ جشن لیدلی استقلال به دې زمونږ لیدلی ازادۍ جشن ویډیوګانو خو به دې کتلي زما د هر ماشوم مینه د بیرغ سره پیدا شوه د افغانستان بیرغ مهرباني مخلص تاسو شه مهرباني چې تاسو ما مور ترټای وای اجازه راکړئ کمنس کې غږیږي اسمه یو له کمنټ وکړه بخنه غواړم جواب درکم خلاص شي چیرته ما ټوله خبر در باندې غلطه بخنه غواړم چیرته هو ما مې خپل ماشومانو ته نن د افغانستان د مینې بیرغ چې هغوی په مخ باندې وهي زه غټ سړی ما په مخ باندې وه کېناستلم اول سر کې به مې د وطن خپرونه چالانوله بیرغ به مې داسې کوو درګر د زما دغه درګر د پوستونه د افغانستان بیرغ زما هر هغه چې وینې بیرغ ورسره ده خلکو ته هم د بیرغ په مینه خبرې وکولو چې بیرغ ده نن زما هر ځوان موږ ژړلي دي موږ په مړو ژړلي دي موږ په مړو باندې چغارې وهلي دي نن هر ځوان پوهېږي چې په خارج کې مې یو څوک ناست هغه موږ لپاره ژاړي که نه دی چې ورځ دوه درې کوم خیر و خلاص خبره زما خلکو ته دا زده کړي دي اوس د تا زشان چې ستا پښتنو ته چې زده کړي دي ستا زشان تا خواته نه ستا ښځې ته کنځل کوي زه به داسې افغان ووینم چې په افغانستان کې کینی او افغانیت ته کنځل وکړي افغانانو ته کنځل کوي هغه چې وایي افغانۍ خور و مور د داسې کومه خو تاسو خور و مور ته وایي ځکه تاسې افغانان یاست که چېرته ویلي وای چې د افغانستان پښتون ستا خور و مور داسې کوم بیا به ما ویلي و چې والا اوس ماته وایي دا چې په پېښور کې ناست د افغانانو په منځ کې ناست چې زه شال زلمي لرم زه د خیبر زلمي لرم زه د فلاني زلمي لرم زه د بستاني زلمي لرم زه خو وایم چې زه خو ماته ګوټ یم درې شپېته میلیونه لکه ستاسو رای ده چې سپی خاپي نو زه ورته خفه شروع کوم بیا وایي نه سپی غاپي سپی خو د تا له خوا نه غاپي سپی ته باید چپ کړي که نه ته باید سپي ته لاړ شي ګوره ته د پېښور یې اجازه راکړه ته باید پښتون ته لاړ شي ته باید لاړ شي دې زشان ته که تا سره د پښتنو غمي ما سره به پښتانه به ورسره اوسېږي که د پښتنو غمي ښه ته ولې دا د هر افغاني او د احمدشاه پورې ښځه یې داسې کوې خو تا خو د خپل بابا دلیل یې دقه دی خپل عصب و نسب دلیل یې دقه دی کوم دلیل چې ته وایې زموږ هغه سره خبرې شوي دي په فونونو باندې رابطې شوي دي دلیل یې دقه دی زما خبرې کنسلې کېږي ګوره دا د فون خبره نه ده مشره چې ته ماته فون وکړې په فون باندې دا خبره وکړې ستا له خوا نه سپی د تا له خوا نه راځي غپس د تا له خوا نه کوي او تا ته یې بېرته کوي اوس ته هغه کښېنه چې وروره په تا باندې څه تېر شوي دي چې ته کښېنې ووایه چې ټولو هر چا چې وویلې
هر چا چې ولې پاکستانی نه زه که پاکستاني کې ته ځان راولي رانه خفه کېږي هغه ستا کار دی جل جلاله اذان ده او جی اذان ده سار اللهم رب الدعوة الدائمة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدا ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم خالق وزه سیبا یو خ قرآن سره تعلق ساتي زما سوال دا دی چې خدای د پاره مونږ پښتانه مکه زما دغه سوال کوم زما خو مینه بس کړی دي ما کنزل بس کړی دي که هغه تاسو 007 چې زه غلی کومه تاسو په ځان باندې تپئ هغه بیا ما ته وایي چې دام پرېږده زه الحمدلله یوسف قوم سره تعلق ساتم خبرې مې پرېږده په دې باندې زما ان شاء الله چې ته څنګه خپل مور خورمانه یقین لري دا شنه زما مور خورمانه لري دا زما منسمه ده خدای په هر ځای کې شته په هر قوم کې شته په هر علاقه کې شته کنه د بخانه زمانه نشته فقط مشکل دا ده مشکل هر کله زمنګ مبارزه ته دغه حاله پورې ده چې موږ راځو دا خبرې کوو دا چغو ته دغه حاله پورې ده کم وخت به دا قطع کېږي بس کېږي به د پاکستان نه یو سړی هره ورځ وایي ما ته په پاکستان لګیا ښه وعلیکم ټولو سلامونه علیکم السلام هر کله چې پاکستان د خپل ملک نه دهشتګردي بنده کړه په افغانستان باندې ملایانې وشړل شبکه حقاني ختمه کړه جای شبکه ختمه کړه نور شبکې ختمې کړلې او پروتوکول افغانستان د هر رئیس جمهور چې هغې سره امضا کړه که چېرته زما له خوا نه د ما کوم افراد یا اشخاص لکه دا کار په پاکستان ستا په کنځلو کوي موږ چې وایو دا چې ته ما خبره راوړې بیا په کنځلو باندې لګې ته چې راوړې خبره په کنځلو باندې ولګې نه پوهېږم د خوب ګولۍ دې نه دي خوړلې مشرکه څنګه چل ده ښه خوب راغلی زویانه مې دقه سوال مې نه چې تاسو دا زما فوکس یو دی زه د سوال ته راوړم زما فوکس یو دی مرګ سیاست ته ما ته وایي چې عمران خان دې دا وکړي او ولسمشر صاحب دا چلو کړي هغه زما سوال نه هغه زما خبره نه اوري زما سوال د زیشان نه نشتی ځکه زیشان ما قطع کړ دې ځان سره مې بلاک کړ دې په فیسبوک مې بند کړ دې خپل خواري مې کړ نه دي کړي دا که دا زما ویډیوګانې وګوره خلک راځي کنځل کوي یو کنځل وکړي دوه کنځل وکړي درې کنځل زه ورته یم ښه تو ستا په دې کامنټسو کې ته اوس وګوره دا زازۍ سیدا کوم کنځل ما ته وګوره کومه ده زازۍ مخلص زازۍ ته وګوره دلته نشته مخلص زازۍ جار د شمال کوزه سه په خور ټول د رانډای خانو دغته خو افغانستان دا زخم کار نه کوي د تربیت په دغه ځای پورې وي هیڅ خبر نشته د لاس نه زما ورنډای کیږي او نه سميږي کده فتوا ورکړي کنه چې هغه ډېر خلک بیا هم کیږي کده وي چې پته نه بیا هم کیږي
زه نه پوهېږم چې زه تا څنګه پوه کړم ستا مغه یو سوال تا مغه یو خبره زما یو سوال نه دی زما مینت دی زما مینت دی چې ور موږ افغانان رونه یو موږ افغانان رونه یو موږ ته کنسل مکوئ سید قسیم هاشمي چې کنسل نه کوي ډېره خبره ده چې موږ هم دغه چې کنسل ونشي د خپل مدعا وي د پښتانه راويخي چې ورو موږ ته د ستونزې په افغانستان کې دي دا په پاکستان کې دي موږ یو ورونه منګه داسې خو دا نه کوي چې کنسل پښتنو ته زه خو هم چې چا د پاکستان پښتون ته کنسل وکړو دا د افغانستان پښتون ته کنسل دي او چا چې د افغانستان پښتون ته کنسل وکړو دا د پاکستان پښتون ته کنسل دي ځکه زه د افغانستان خپل خور ګڼم زه د افغانستان خپل مور ګڼم زه افغاني خپل ورور ګڼم او زه افغاني خپل لاسونه ګڼم زه کنسل نکوم زه ورته بدر نه یم سمې چې د وس نشوي دا هغه مور سره کړی دا الحمدلله خپل وجري خپل ورته خالی کړی دي ځکه چې سخت راغلی و او دا قومي دین لرم چې کله په ما باندې سخت راغله کله په ما باندې سخت راغله نو په کندهار کې په جلال آباد کې په دې کې به خلک په روډ کې ماته خالی کوي موږ دا ویو خدای په امان دیګ نور باندې وسوځو دیګ